د دشمن لاس لدی نه ورکوي. یو مسلمان د دشمن لاس ته روان دی نو بل مسلمان له پکار ده چې هغه د خپل دشمن نه بچ کړي. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. عزتمندو که چېرې ته غواړې چې الله رب العزت زما غمونه مصیبتونه زما نه لرې کړي، زما پریشانۍ ختمې کړي او الله دې زما سره مرسته او مدد وکړي. نو عزتمندو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان د بل مسلمان ورور دی، دته د تکلیف نه ورکوي، په ده باندې د ظلم نه کوي. ها عزتمندو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو مسلمان دی بل مسلمان هلاکت ته نه غورځي، مثلا د دشمن لاس لدی نه ورکوي. یو مسلمان د دشمن لاس ته روان دی نو بل مسلمان له پکار ده چې هغه د خپل دشمن نه بچ کړي. نو عزتمندو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې د یو مسلمان سره مرسته وکړي الله به د سره مرسته کوي، څوک چې د یو مسلمان مدد وکړي نو الله به د مدد وکړي، او څوک چې د یو مسلمان نه غم رنج مصیبت لري کی نو الله پاک به د دنه غم رنج مصیبت د پریشانۍ د دنه لري کی. خصوصا د قیامت په ورځ باندې ټول انسانانو پریشانې نو الله پاک به دنه مصیبت او پریشانی نه غم د هر سبت نه ختم کی. ها عزتمندو بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په یو مسلمان باندې پرده واچي نو الله پاک به د باندې پرده واچي، خصوصا په ورځ د قیامت د په عیبونو باندې به الله پرده واچي. نو موږ ته پکار دی عزتمندو چې د ټول نه اول د خپل مسلمان ورور سره مرسته مدد وکړو، پریشانی د هغه نه ختمه کړو، مشکلات سوي د هغه سره په هغه کې منډه ترنه وو، د هغه نه پریشانی مشکلات حل ختم کوشش وکړو نو الله پاک به زموږ پریشانې او مصیبتونه دا ختم کړي. او بل مسلمان باندې پرده واچو، که یو کس موږ په څه ګناه کې ولیدلو یا څه په داسې بل څه کې ولیدلو په هغه باندې پرده واچو نو الله پاک به زموږ په عیبونو باندې پرده واچي، ځکه چې موږ خپل هم ټول ګناهګار نو الله پاک دې زموږ د ټولو حامی او ناصر او مددګار شي.